افغانستان کرکټ بورډ په یوه حیرانونکې پریکړه کې بیا اصغر افغان د ملي لوبډلې لوبډلمشر ټاکلی. په اوړي کې تر نړیوال جام وروسته راشد خان د لوبډلې کپتان او اصغر افغان بیا مرستیال ټاکل شوي وو، خو اوس بورډ وایي چې راشد به مرستیال او اصغر به لوبډلمشر وي. اصغر تر نړیوال جام وړاندې کپتان و، خو هغه مهال ګلبدین نایب د اصغر پر ځای وټاکل شو. ګلبدین نایب په غبرګون کې ویلي چې دی به د اصغر په کپتانۍ کې له ملي لوبډلې سره لوبه ونه کړي. نو پر همدې موضوع نور هم تمیږو. ایمال پسرلي دا ټوله مسله څارلې. لومړی پوښتنه خو دا باید وکړو ایمال چې مخکې ګلبدین نایب پر خپله فیسبوک پاڼه باندې خبرې کولې، تاسو څارلې، څه یې وویل؟ ګلبدین نایب تر ډېره پورې شکایت لاره او هغه وویل چې د اصغر په شتوالي کې به دی بیا لوبه ونه کړي له ملي لوبډلې سره. ده وویل چې د کرکټ بورډ له مشر سره لیدلي دي او هغه ته یې هم ویلي دي چې په کورنۍ لوبو کې به برخه اخلي، خو په ملي لوبډلې کې به تر هغو نه لوبېږي چې اصغر کپتان وي. او د ده دلیل ګواکې دا و، یو تورې لګاوه چې د نړیوال جام پر وخت اصغر ګواکې په افغانستان باندې د ګلبدین په وینا ملنډې وهلې دي او ځکه دی چمتو نه دی چې له اصغر سره لوبه وکړي. یعنې نړیوال جام کې تاسو هم له نږدې هغه لوبې څارلې، له لوبغالي بل لوبغالي ته تللی او څومره اوسنی د یعنې اصغر افغان لوبډلمشر وټاکل شو، د ګلبدین نایب په وړاندې غبرګون څرګند کړ. د افغان کرکټ دننه درزونه، اختلافات او ستونزې راسپړي. په حقیقت کې د نړیوال جام تر پیل وړاندې چې کله د اصغر د کپتانۍ د لرې کولو خبر را پیدا شوله، په لوبډله کې درزونه پیدا شول. راشد خان او محمد نبي ټویټونه وکړل او ویل چې دا سمه پرېکړه نه ده، او بیا په نړیوال جام کې هم ولیدل شول چې واقعا لوبډله سره ویشلې وه. کله چې دوی بیرته ستانه شول، د کرکټ بورډ مشر بدل شو، بیا نوې پرېکړې وشولې او په نوو پرېکړو کې دا و چې راشد کپتان شو او په حیرانونکې توګه راشد په خپل لومړني خبري کنفرانس کې چې د بورډ چارواکي مو سره وو ویل چې زما مرستیال به اصغر وي. دا بیخي نادوده ده او په بل ځای کې دا کار چیرې نه و سوی. اصغر بیا په عمل کې هم ولیدل شو چې تر راشد ډیر په لوبغالي کې فعاله دی، لکه د کپتان غوندې لوبېده. اوس چې دی بیا کپتان شو، د بورډ مشر په خپله خبرو کې وویل چې راشد په شل اوریزو لیګونو کې ډیر بوخت دی او دوی غواړي چې اصغر بیا مشر شي. نو د غوښتنې بېلابېل غوښتنې حتی د کرکټ نړیوال جام پر مهال هم غوښتنې کېدې چې اصغر د بېرته راستون شي. کله کله دا نیوکې کېدې چې ګواکې دوی پټ یو پلان لري او لوبه سمه نه کوي. بېلابېل اړخونه نیوکې او حتی تورونه لګېدل. اوس اصغر افغان چې بیرته راستون شوی دی څومره مهمه ده، او یا دا د کرکټ بورډ خپله پرېکړه که تر فشار لاندې به شي وي؟ څه فکر کوئ؟ طبعا پرېکړه خو د بورډ ده او د بورډ د مشر ده. په نن چې ګلبدین نایب کومې خبرې کولې، په هغه کې د ښکاره دغه وویل چې ګواکې ټیم سره ویشل شوی و، اصغر او نبي او راشد ګواکې په یو لورو، او دا هغه خبره ده چې ډېرو افغانانو هم اټکل کاوه او حدس یې وایه چې ګواکې همدغسې به وي. اوس چې بیا دا پرېکړه وشوه، ګمان کوم دا یې لا پیل دی. له دې وروسته شاید او په ډېر حساس وخت کې، داسې حساس وخت چې اوس به د شل اوریزو آسیایي جام وي، ورپسې به نړیوال جام وي، نو په داسې وخت کې بیا دا ناندرۍ شاید د لوبډلې په لوبو باندې بد اغېز وکړي. سم وخت نه دی او شاید نور غبرګونونه هم ووینو په راتلونکو ورځو کې. ډېر زیات مننه ایمال پسرلی، افغان کرکټ په اړه راسره خبرې کولې.